السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله من یم چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. د ستاتیک دریم درس ده. په دې درس کې موږ د میخانیک چې کوم څلور اساسي کمیتونه مطالعه کړي وو، د هغو کمیتونو په واحداتو باندې غږیږو. همدارنګه د دې په خاطر چې وکولی سو د دغو کمیتونو واحدات د اس آی سیستم څخه اف پي اس سیستم ته او د اف پي اس سیستم څخه اس آی سیستم ته بدل کړو. نو د واحداتو د بدلون په ځینو فکټورونو باندې بحث کوو یا په کنورژن فکټورونو باندې غږیږو، او همدارنګه د اس آی په پیشوندونو باندې یا په پریفکسو باندې غږیږو. او د دې په خاطر چې وکولی سو دغه د اس آی سمبولونه هغه یې که د واحداتو سمبول اوسي یا د پریفکسو سمبول اوسي په ښه ډول باندې استفاده کړو. نو له ځینو قواعدو او رولز څخه بحث کوو. موږ او تاسو پوهیږو چې په میخانیک کې څلور اساسي کمیتونه دي، یعنې میخانیک له څلورو اساسي کمیتونو سره سر و کار لري چې هغه لینک ده یا طول ده، ټایم ده هغه یا وخت ده، او ماس یا کتله ده، همدارنګه فورس یا قوه ده. دغه څلور کمیتونه په حقیقت کې یو د بل نه انډیپینډنټ نه دي، مطلب دا چې یو د بل نه آزاد نه دي، بلکې یو د بل سره ریلیټډ دي، یو د بل سره په اړیکه کې دي. او موږ که چېرته د نیوټن دوهم قانون ته وګورو چې رابطه د اف مساوي کېږي ام ضرب د ای، په دې رابطه کې که موږ وګورو اف چې ده قوه ده، ام چې ده کتله ده د جسم، او ای چې ده د جسم تعجیل ده، او جسم چې ده چې سره ریلیټډ ده له لینت او ټایم سره. نو په حقیقت کې دا څلور کمیتونه یو بل سره چې دي ریلیټډ دي. او څنګه معلومولی سمه؟ د نیوټن د دوهم قانون څخه یا د نیوټن د رابطې څخه معلومولی سم. څوک پوښتنه کوي ښه چې ریلیټډ دي نو له دې څخه د هدف څه ده؟ هدف مې دا ده کله چې زه اوس د دې کمیتونو د دې څلورو کمیتونو د هر یو لپاره واحد د ډیفاین کوم یا تعریفوم یا انتخابوم، نو زه نشم کولی چې د فرض مثال زه غواړم چې د کتلې لپاره واحد انتخاب کړم، د کتلې واحد راوخلم له اس آی سیستم څخه، او د تعجیل واحد راوخلم له اف پي اس سیستم څخه، یا فرض مثال د تعجیل واحد راوخلم له اس آی سیستم څخه او د کتلې واحد راوخلم له اف پي اس سیستم څخه. یعنی مطلب مې دا ده چې موږ نشو کولی چې د دې کمیتونو واحدات له مختلفو سیستمونو څخه انتخاب کړو، بلکې ټول واحدات به موږ له یو سیستم څخه انتخابوو. که مې کتلې ته واحد انتخاب کړ د اس آی سیستم، نو تعجیل به هم په اس آی کې تعریفوم او قوه به هم په اس آی کې تعریفوم. او په دې څلورو کمیتونو کې درې کمیتونو واحدات داسې دي چې هغه بیس یونټس لري، مطلب دا چې اساسي واحدات لري. موږ او تاسو پوهیږو چې اساسي واحدات هغه واحدات ته ویل کېږي کوم چې د هغوی په تعریفولو یا ډیفاین کې موږ د نورو کمیتونو واحدات ته اړتیا نه پیدا کوو. ما ویل چې د دې څلورو کمیتونو کې درې کمیتونو واحدات داسې دي چې هغه بیس یونټ لري، او د یو کمیت واحد چې ده هغه مشتق شوی یونټ ده یا ډرایف یونټ ده. دا چې اوس په دې څلورو کمیتونو کې کوم درې کمیتونه اساسي واحد لري او کوم یو کمیت ډرایف یونټ لري، هغه نظر سیستم ته د واحداتو فرق کوي. نظر د واحداتو سیستم ته څنګه دا فرق کوي؟ نو په همدې خاطر موږ د څلورو کمیتونو لپاره واحدات څنګه کوو؟ انتخابو یا په دوه سیستمونو کې ورباندې بحث کوو چې هغه یو د اس آی سیستم ده. په اس آی سیستم کې چې دا موږ د لینت لپاره یا د طول لپاره چې کوم واحد لرو هغه عبارت ده د متر، چې په ام سمبول سره څنګه ده ښودل کېږي. او د ټایم لپاره چې کوم واحد ده هغه ته ویل کېږي سکند یا ثانیه، چې په سمبول سره ښودل کېږي. او د ماس یا کتلې لپاره چې کوم واحد ده هغه ده کیلوګرام چې په کې جی سره ښودل کېږي. او همدارنګه د فورس لپاره چې کوم واحد ده په دې سیستم کې یا د قوې لپاره کوم واحد ده هغه نیوټن ده. چې په غټ ان سره ښودل کېږي. په دې سیستم کې
ډرایف یونټ چې ده یا مشتق شوی یونټ چې ده هغه ان ده یا د نیوټن ده. چې ده نیوټن ده، مطلب د قوې واحد چې ده هغه چې ده یو مشتق شوی یونټ ده. مطلب مې له مشتق یونټ څخه څه شی ده چې د دې په تعریف کې موږ د نورو کمیتونو واحداتو ته اړتیا لرو. اوس پر د مثال زم دا یو نیوټن قوه تعریفوم. یو نیوټن قوه اوس څه ده؟ یو نیوټن قوه هغه مقدار قوه ده چې کله په داسې یو جسم باندې عمل وکړي چې 1 کیلوګرام کتله ولري، 1 کیلوګرام کتله ولري او د جسم ته 1 متر پر سکند مربع چې ورکی تعجیل ورکی. یو نیوټن قوه هغه مقدار کتله شوه چې په داسې یو جسم باندې عمل وکړي چې 1 کیلوګرام کتله ولري او د جسم ته 1 متر پر سکند مربع تعجیل ورکی. او چې دا 1 متر پر سکند مربع نه هدف څه دی د تعجیل نه؟ دا په ډاینامیک کې موږ پرې بحث کوو. خو ګوره اوس چې دا نیوټن تعریفوم نو چې څخه استفاده وکړه، د کتلې واحد څخه استفاده وکړه او د تعجیل واحد څخه، همدارنګه د متر او سکند. نو په سیستم کې چې کوم واحد مشتق شوی دی د کوم کمیت هغه د قوې واحد ده، د قوې واحد ده. په دې سیستم کې که چېرته موږ نسو پوښتنه وکړي چې یو جسم په سټنډرډ لوکیشن کې موقعیت لري، په سټنډرډ لوکیشن کې موقعیت لري چې د جی قیمت یې څومره کیږي. سټنډرډ لوکیشن کې که موقعیت ولري، سټنډرډ لوکیشن نه مهدف څه ده؟ سی لیول او چې لټیټیډ څومره وي 45 درجې، یعنې د سمندر سره هم لیوله سطحه چې لټیټیډ څومره وي 45 درجې. په هغه سطحه کې د ځمکې د جاذبې تعجیل 9.80645 متر پر سکند مربع ده. خو موږ په محاسباتو کې څومره نیسو؟ په محاسباتو کې چې موږ نیسو د جی قیمت 9.1 متر پر 1 متر پر سکند مربع نیسو. 1 متر پر 9.1 متر پر سکند مربع نیسو. اوس د همدې په واسطه زه کولی شم چې د 1 کیلوګرام کتلې وزن څنګه کومه معلوم کومه په چی کې په اس ای سیستم کې. فرمول موږ لرو د وزن فرموله موږ ثبوت کړې وه چې W مساوي کېږي M ضرب دی G. که چېرته د کتلې لپاره څه وضع کومه 1 کیلوګرام ضرب د G لپاره څومره وضع کوم 9.1 متر پر سکند مربع، نو داسې کولی شم چې 9 ضرب 9.1 کیلوګرام ضرب د متر پر سکند مربع، چې دا کیلوګرام ضرب متر پر سکند مربع موږ وویل چې دا څه ده؟ نیوټن ده. دا څه ده؟ دا د نیوټن واحد ده، 9.1 نیوټنه. نو مطلب څه شو؟ که چېرته یو جسم په سټنډرډ لوکیشن کې موقعیت ولري نو 1 کیلوګرام کتلې وزن یې څومره ده؟ 9.1 نیوټنه ده. که یو څوک پوښتنه وکړي که چېرته یو جسم په سټنډرډ لوکیشن کې موقعیت نه لري نو موږ یې کومه شی وزن معلومولی شو. نو هلته زه مجبور یم چې د جي قیمت د کومې رابطې نه پیدا کړم؟ جي قیمت د دې رابطې څخه جي مساوي کېږي غټ جي ضرب د ME تقسیم پر آر مربع. دا چې اوس جسم چېرته موقعیت لري د همغه جسم او د ځمکې د مرکز ترمنځ فاصله یا الیویشن آر ده او جي څه ده؟ د جاذبې نړیوال ثابت ده چې 6.3 ضرب 10 په توان د -12 قیمت یې و. او ME څه ده؟ د ځمکې کتله ده. کله مې چې دا پیدا کړه بیا په همدې فرمول کې وضع کړمه نو ماته بیا د جسم وزن څنګه ده په لاس راکړي که هغه په هر موقعیت کې اوسي. موږ ویو که نه چې وزن څه ده؟ د الیویشن تابع ده. که چېرته ماته څوک وایي ښه په سټنډرډ لوکیشن کې یو جسم موقعیت لري 2 کیلوګرامه کتلې وزن یې څومره ده؟ همدې فرمول کې وضع کړه که نه 2 کیلوګرامه ضرب 9.1 متر پر سکند مربع څونه کېږي؟ 1 په 2 کې 2 8 2 14 یو حاصل 9 2 اتلس یو 19.2 نیوټن سره چې 2 کیلوګرامه کتلې وزن 19.2 ده.
همداسې که د هر کتلي وزن ما نه وغواړي په همدې فارموله باندې څنګه کولی شم په SI سیستم کې معلومولی شم. خو شرط دا ده چې جسم به چېرته موقعیت لري په سټنډرډ لوکیشن کې. بل موږ راځو په FPS سیستم باندې غږیږو چې دې ته US کسټمري سیستم هم ویل کېږي. FPS سیستم FPS سیستم چې دې ته US سیستم هم ویل کېږي. په دې سیستم کې چې موږ د لینت لپاره کوم واحد لرو، د لینت لپاره هغه عبارت ده له چی څخه؟ فوټ څخه. سمبول چې ده FT ده. او د ټایم لپاره چې کوم واحد لرو هغه سکند ده، سمبول S ده. د ماس لپاره چې کوم واحد لرو هغه سلګ ده، سمبول بیرته همدغه سلګ ده. او د فورس لپاره چې کوم واحد لرو یا د قوې لپاره کوم واحد لرو هغه پاوند ده، پاوند چې سمبول LB ده، LB. په دې سیستم کې ما مخکې یادونه وکړه چې په څلورو کمیتونو کې یو کمیت څه ده؟ هغه ډرایف یونټ لري. اوس په دې سیستم کې کوم کمیت ډرایف یونټ لري؟ د ماس کمیت څه ده؟ هغه ډرایف یونټ ده. مطلب دا چې یو مشتق شوی واحد ده چې د ده په تعریف کې موږ د نورو کمیتونو واحدات ته څه لرو؟ اړتیا لرو. ښه چې اوس ډرایف یونټ دا سلګ، نو دا سلګ خپله څه ده؟ اوس سلګ خپله څه ده؟ دا سلګ تعریف کوو. که چېرته موږ د نیوټن دا رابطه ولیکو F مساوي کېږي M ضرب د A، د دې ځای څخه M څه کتله پیدا کړي؟ کتله مساوي کېږي F تقسیم پر A، F تقسیم پر A. اوس یو سلګ اوس څه ده؟ یو سلګ د هغه موادو مقدار ده، د هغه موادو مقدار ده چې کله په همدغه موادو باندې یو LB یا یو پاوند قوه عمل وکړي، یو پاوند قوه عمل وکړي او جسم ته یو فوټ پر سکند مربع تعجیل ورکړي، چې دا کومه شی کې داسې لیکلی شو که نه چې LB ضرب د سکند مربع تقسیم پر فوټ، چې هغه ځای مفهوم دومره نه اخیستل کېږي لکه دې ځای نه چې څومره ښه اخیستل کېږي، چې یو سلګ د هغه موادو مقدار ده چې کله په دې جسم باندې چې یو سلګ کتله لري یو پاوند قوه عمل وکړي او جسم ته یو فوټ پر سکند مربع تعجیل ورکړي، چې یو سلګ سره مساوي کېږي LB ضرب سکند مربع تقسیم پر فوټ، دې سره مساوي کېږي. اوس که څوک په دې موږ نه پوښتنه وکړي چې که جسم په سټنډرډ لوکیشن کې موقعیت ولري د جي قیمت یا د ځمکې د جاذبې د تعجیل قیمت یې څومره ده؟ په دې سیستم کې د جاذبې تعجیل چې په سټنډرډ لوکیشن کې موقعیت ولري 2.104 فوټ پر سکند مربع ده، چې دا موږ تقریبا په محاسباتو کې څومره نیسو؟ 2.2 فوټ پر سکند مربع. او همدارنګه که چېرته ما ته وویل شي چې یو سلګ کتله څومره وزن لري، یو سلګ کتله څومره وزن لري، نو همغه رابطې باندې چې W مساوي کېږي M ضرب G د دې په اساس څنګه کوم معلومولی شم؟ W مساوي کېږي M لپاره یو سلګ لپاره څه وضع کومه؟ LB ضرب د سکند مربع تقسیم پر فوټ ضرب څه؟ G لپاره 2.2 فوټ پر سکند مربع. فوټ له فوټ سره ځي، سکند مربع له سکند مربع سره خلاصېږي، نو یو وزن د جسم څومره کېږي؟ د یو سلګ 2.2 پاونډه یا 2 LB کېږي. خو دا شرط څه ده چې جسم چېرته موقعیت ولري؟ په سټنډرډ لوکیشن کې، مطلب د C لیول او همدارنګه له چې ټي څومره اوسي 45 درجې. که بیا چېرته سټنډرډ لوکیشن نه جسم موقعیت تغییر کوي نو موږ مجبور یو چې جي لپاره همغه پخوانۍ رابطه وکارو او د جي قیمت محاسبه کړو، یا د هغه په اساس
وزن محاسبه کوو. که چېرته 2 کیلوګرام 10 لکه کتلې جسم که یو جسم 10 لکه کتله ولري او مانه چې غواړي ماس غواړي نو په همدې رابطه کې به د ایم لپاره څو وضع کړم 10 لکه چې تقریبا څو راځي وزن یې بیا د 10 لکو څونه راځي 4.4 پاونډه راځي. همداسې که د هر جسم مانه غواړي نو په همدې رابطه کې څنګه کوو وضع کوو. خو جسم به په سټنډرډ لوکیشن کې څه وي قرار لري. د دې په خاطر چې موږ وکولی شو د دغه کمیتونو واحدات چې کومه موږ ترې یادونه وکړه یعنې د لینت او ټایم او فورس او ماس د دې واحدات له اس ای څخه اف پی اس سیستم ته او له پی اس سیستم څخه اس ای سیستم ته واړو نو موږ ځینې فکټورونه دلته زه لیکم چې دا باید تاسو څنګه ولرئ حفظ ولرئ. دا فکټورونه باید حفظ ولرئ. راتلونکي درسو کې چې کله موږ د واحداتو د بدلون مثالونه شروع کوو نو دې څخه زیات استفاده کوو. اول خپله که چېرته موږ ته څوک ووایي چې یو فوټ څو انچه کېږي یو فوټ 12 انچه کېږي. این څه معنا انچز یو فوټ 12 انچه کېږي یو واحد خو دا فکټور باید په نظر کې ولرو. بل یو میل ام ای یا میل چې داسې لیکل کېږي دا څومره سره مساوي ده 250 اتیا فوټو سره مساوي ده یعنې 5200 اتیا فوټو سره څنګه ده مساوي ده. همدارنګه که څوک موږ ته ووایي چې 1000 LB چې سره مساوي ده یا 1000 پاونډ چې سره مساوي ده دا خپله یو کیپ سره مساوي ده. کیپ سره کیپ نه مطلب څه ده؟ کیپ نه مطلب ده کیلو پاوند. دا ذهن کې ولرئ کیلو پاوند. کیپ نه مطلب څه شو؟ کیلو پاوند. نو 1000 پاونډه څومره کېږي؟ یو کیپ کېږي. همدارنګه 2000 LB یو ټن کېږي یا یو ټن کېږي. همدارنګه که چېرته موږ یو LB ولرو چې LB په چی کې واحد و په اف پی اس سیستم کې یو LB ولرو دا څومره نیوټن سره مساوي ده 4.448 نیوټن سره مساوي ده 4.448 نیوټن سره. دا په ذهن کې ولرئ. همدارنګه یو فوټ دا څومره سره مساوي ده 0.48 متر سره مساوي ده 0.48 متر سره مساوي ده. همدارنګه که چېرته ولرو سلګ یو سلګ دا مساوي ده د 14.95 کیلوګرام اوس په چی کې و په اس ای کې و او سلګ په چی کې و اف پی اس سیستم کې و. همدارنګه متر په اس ای کې و فوټ په اف پی اس سیستم کې نیوټن په اس ای کې و LB په اف پی اس سیستم کې و. دغه فکټورونه باید تاسو په نظر کې ولرئ چې موږ کله واحدات بدلو نو دې څخه څنګه کوو استفاده کوو. د دې سره موږ د اس ای په سیستم کې چې دا پراخه اندازه استفاده کیږي دا د اس ای سیستم په ټوله نړۍ کې ځینې پیشوندونه یا پریفکس موجود دي. پریفکس موجود دي مطلب دا چې مختار یا پیشوندونه موجود دي. مثالونه چې راغلل هلته انشاءالله پرې بحث کوو چې د دې مفهوم څه شی ده. خو دلته زه صرف پیشوندونه لیکم چې ذهن کې ولرئ چې داسې پیشوندونه شته او دنه موږ استفاده کوو. لومړی پیشوند چې ده خو داسې یو خبره په ذهن کې ولرئ دا پیشوندونه چې دي دا موږ د
د کمیتونو د هغه مقدارونو چې ډیر زیات غټ اوسي یا ډیر کوچني اوسي څنګه ورته استفاده کوو. لومړی موږ ملټیپل یا غټترین مثبت توان والا هغه لرو پیشوندونه لرو. هغه ته زه وایم اولیني ته وایم کیلو نه مطلب څه ده؟ کیلو نه مطلب دا چې سمبول کې ده مطلب دا 10 په توان دي 3. کیلو مې چې چیرته ولید نو معنی څه ده؟ 10 په توان دي 3. یعنی هر څه چې هر کمیت چې اوسي هغه څونه چنده زیات کړه د همغه کمیت 10 په توان دي 3 چنده مقدار ده. کمیتر اوسي نو متر څو چنده 10 په توان دي 3 چنده. که کیلوګرام اوسي نو د کیلوګرام څو چنده 10 په توان دي 3 چنده. یو کیلو شو. بل واحد چې دا هغه پیشوند چې دا هغه میګا ده. میګا چې سمبول چې دا غټ ام دا څه معنا لري؟ 10 په توان دي 6. یعنی مطلب دا چې دا کله راځي ما هغه کمیت چې هر څه شوي دی هغه مقدار څومره زیاتوي؟ 10 په توان دي 6 ځله. بل چې دا هغه ګیګا ده. ګیګا چې سمبول چې دا غټ جی او معنی چې دا 10 په توان دي 9. بل سمبول چې دا هغه میګا ده. میګا نه بلکې تیرا ده. دا څه معنا لري؟ 10 په توان دي 12 او په چې باندې ښودل کېږي په غټ ټي. او کوم چې منفي توانونه والا دي هغه ته سم ملټیپل وایي. هغه کې لومړنی چې دا ملي ده. ملي نه مطلب څه شی ده؟ په کوچني ام سره ښودل کېږي 10 په توان دي -3. یعنی هر کمیت چې اوسي د هغه 100مه برخه 0مه برخه ملي. بل چې دا بل ملي نه دا خو مایکرو ده. مایکرو د دې په خاطر چې د ملي او مایکرو ترمنځ تفاوت وشي نو مایکرو په دې سمبول سره ښیي چې دا معنا لري 10 په توان دي -6. یعنی دا دومره د همغه واحد څومره دومره حصه دا چې اوس هر څه معنا لري دا په مثالو کې بحث کوو. مایکرو. بل چې دا هغه نانو ده. نانو په کوچني سره ښودل کېږي چې څه معنا لري؟ 10 په توان دي -9. بل فیمتو ده. فیمتو چې کوچني سره ښودل کېږي معنا ده 10 په توان دي -15. او بل اتو ده چې معنا ده کوچني باندې ښودل کېږي معنا ده 10 په توان دي -18. زه نه به باکو دلته 10 په توان دي -18. اتو. اوس که چېرته موږ دې پیشوندونو ته پام وکړو دا د هر یو پیشوند ترمنځ تفاوت څومره ده؟ 10 په توان دي 3 ده. د هر یو پیشوند ترمنځ تفاوت څومره ده؟ 10 په توان دي 3. په دې پیشوندو کې موږ چې دا په اس ای کې دیکا نه لرو. دیکا شامل نه دي. دیکا پکې شامل نه ده. دیکا نه مطلب چې 10 په توان دي 1. یعنی 10 چنده هر کمیت چې اوسي د هغه مقدار. دیکا بل موږ سانتي لرو. سانتي چې معنا ده 10 په توان دي -2. دا هم په اس ای کې شامل نه ده. بل هکتو ده. هکتو چې معنا ده 10 په توان دي 2. هکتو هم چې په سره ښودل کېږي. هکتو په چې سره ښودل کېږي په سره. او سانتي په چې سره ښودل کېږي سی سره. او دیکا په چې سره ښودل کېږي په غټ ډي سره یا په کوچني ډي سره. دغه پیشوندونه چې دي دا د میټریک سیستم برخه دي خو د اس ای سیستم مربوط دي. ځکه موږ اس ای سیستم ته چې ګورو تفاوت یې څومره ده د دوو پیشوندونو ترمنځ؟ 10 په توان دي 3 ده.
دا پیشوندونه باید د تاسو په ذهن کې اوسي ترڅو موږ کله چې راتلونکي مثالونه حلو د څخه استفاده کوو. بل د دې په خاطر چې موږ دا د اس ا د واحداتو سمبولونه همدارنګه د پریفکسو سمبولونه په ښه شکل استفاده کوو یا په پراپر ډول یوز کوو نو موږ له ځینو قواعدو څخه بحث کوو یا ځینو رولز څخه بحث کوو. لومړۍ قاعده دا ده کله چې موږ داسې یو کمیت ولرو چې د هغه د هغه واحده د څو واحداتو څخه تشکیل شوی وي نو موږ د واحدات چې لیکو د دې کمیت د هغوی د واحداتو ترمنځ باید څه استفاده کوو ډاټ علامه استفاده کوو یا نقطه استفاده کوو. څه مطلب که چېرته زه ولرم نیوټن چې سره مساوي کېږي کیلوګرام متر پر سکند مربع. مطلب مې دا ده چې دلته باید د څه استفاده کوم ډاټ داسې باید پرې نه ده دلته باید څه استفاده کوم ډاټ یا داسې که لیکم کیلوګرام ضرب څه متر ضرب دا که توان ته ویړم اس په توان د منفي 2 ګوره د دې ترمنځ مې څه استفاده کړه ډاټ استفاده کړه. په څه خاطر باندې زه د ډاټ استفاده کوم د دې په خاطر چې کنفیوژن رامنځته نه شي د څه شي ترمنځ د واحد او د پریفکس ترمنځ. فرض مثال تاسو چې فرض کړئ چې زه یو کمیت لرم زه یو 2 لیکم ام اس او بل لیکم همدا ام اس لیکم او ترمنځ چې استفاده کوم سکند استفاده کوم. دلته اوس دا څوک چې ویني هغه دا فکر کوي چې دا چې ده ملي ده ملي سکند او دا چې ویني دنه هدف چې ده متر سکند. دلته اوس یو ام چې ده یو پیشوند ده او دلته چې ده متر یو کمیت واحد ده دا یعنی د ام اس یو کمیت واحد ده او ملي سکند یعنی دا د سکند د وخت واحد ده خو د سکند څومره برخه ده زرمه برخه ده. نو دغه شی کنفیوژن د مخنیوي لپاره موږ څه استفاده کوو د واحداتو ترمنځ ډاټ نقطه استفاده کوو. بله مهمه خبره چې کله موږ دویمه قاعده چې دا ده چې کله موږ یو کمیت تعریفو او کمیت سره څه اوسي پیشوند اوسي نو هغه پیشوند کمیت د توان ولري دا توان هم د پیشوند مربوط ده هم د کمیت مربوط ده. څه مطلب که زه ولرم کیلومتر مربع اوس دلته دا کیلومتر مربع دا معنا لري چې کیلو متر دواړه چې دي دا توان هم د کیلو مربوط ده هم د چی مربوط ده متر یعنی داسې نه ده چې کیلو لیکم متر مربع لیکم نو کیلو معنا لس په توان 3 او متر مربع نه داسې نه ده بلکې دا چې ده چې توان به کیلو متر ضرب د کیلو متر چې دا بیا څومره کېږي لس په توان 3 متره او لس په توان 3 متره چې لس په توان څومره کېږي دا لس په توان 6 متره مربع متر ضرب متر مربع او دلته داسې نه ده چې دا کیلو مې ولیکه متر مربع یعنې متر مربع مربوط ده کیلو به ترې استثنا وشي نه بلکې د دواړو مربوط ده. یا فرض مثال زه داسې یو واحد لیکم ملي متر مربع اوس دا څه معنا لري چې ملي متر کل مربع یعنی مطلب دا توان هم د ملي مربوط ده یعنی د پیشوند مربوط ده او هم د واحد مربوط ده یعنی داسې لیکم چې متر ملي مربع متر مربع چې ملي ته لپاره چې لیکلی شمه لس په توان د منفي 3 چې بیا په توان کې ضرب کومه څو راځي لس په توان د منفي 3 توان یې څو ده بیا 2 متر مربع 3 ضرب 2 6 لس په توان د څو منفي 6 متر مربع. بله قاعده چې ده هغه د دې قاعده ده د موږ نسو کولی درېیمه قاعده کې دا وایي چې موږ نسو کولی کوم کمیتونه چې واحدات یې کمپوزیټ اوسي او مخرج کې چې ولري پیشوند ولري
پیشوند موږ په مخرج کې به نشو استفاده کولی په استثنا د کیلوګرام چې کیلوګرام خپله په 20 یونټ ده په کیلوګرام کې د کتلې واحد تعریف شوی هلته بیا وایي که چېرته یو کیلوګرام په مخرج کې نه اوسو موږ به کوشش کوو چې په مخرج کې څه پیدا کړو د کتلې لپاره کیلوګرام پیدا کړو مطلب مې څه ده که چېرته زه ولرم متر په ملي ګرام اوس کتلې کې به زه اول دنه به یو مثال ورکړو نیوټن پر ملي متر ملي معنا څه پیشوند دی دانه زه نشم کولی چې په مخرج کې د یو چې استفاده کوم پیشوند استفاده کوم زه کوشش کوم چې دا پیشوند د مخرج نه لرې کړم همداسې کوم نیوټن پیشوند لپاره څه ولیکم 10 په توان د منفي 3 متره دا داسې کوم چې صورت ته وړم 10 په توان د 3 نیوټن پر متر چې 10 په توان د 3 څه معنا لري کیلو نیوټن پر متر یعنی هر وخت چې په مخرج کې پیشوند اوسو زه کوشش کوم چې پیشوند د مخرج نه ختم کړم خو په استثنا د چی کیلوګرام که چېرته داسې ولیکم ملي متر پر ملي ګرام زه باید کوشش وکړم چې په مخرج کې کیلوګرام څنګه کوم پیدا کړم مخرج کې باید کیلوګرام پیدا کړم ځکه هغه یو 20 یونټ ده په دې کیلوګرام کې څنګه څه تعریف شوی زه به ولیکم خو چې دا کومه شی پیدا کېږي په دې باندې وروسته بحث کوو راتلونکي مثالو کې متر په خپله ملي معنا څه 10 په توان د منفي 3 ګرامه زه دا کیلوګرام ته اړم کیلوګرام په صورت مخرج کې دا په صورت کې کیلوګرام لیکم یو زه غواړم چې کیلوګرام ته واړم یو کیلوګرام څومره کېږي 10 په توان د 3 ګرامه کېږي کیلو معنا څه 10 په توان د 3 اوس دا ګرام له دې ګرام سره لاړه دا مخرج نه وړم چېرته صورت ته 10 په توان د 3 ضرب د 10 په توان د 3 دا ضرب متر تقسیم پر چی کیلو ګرام 10 په توان د 3 څو کېږي 6 متر ضرب د کیلو ګرام چې دا سره مساوي کېږي 10 په توان د 6 څه معنا میګا متر پر کیلو ګرام نو دې قاعده کې دا خبره ده چې په مخرج کې باید پیشوند ونه اوسي که هر کمیت اوسي بله قاعده کې دا وایو که چېرته موږ څو کمیتونه په پیشوندو په اساس څنګه سوي تعریف سوي اوسي نو موږ کوشش کوو چې دا پیشوندونه له منځه یوسو د هغه لپاره چې وضع کړو هغه 10 په توان دی چې هر عدد اوسي هغه اضافه کړو مطلب دا چې د پاور شکل واړو او بیا ورته یو مناسب یا سویټیبل سنگل پریفکس انتخاب کړو او دغه عددي برخه د 0.1 نه تر 0 پورې څنګه کړو غوره کړو مطلب مې څه ده فرض مثال زه لرم 50 کیلو نیوټن ضرب دی 6 نانو متر اوس وګوره کیلو نیوټن کیلو پیشوند راغلی دلته هم څه راغلی نانو راغلی نو زه کوشش کوم چې دا کیلو د توان شکل ته واړم د 10 توان شکل کیلو معنا څه 10 په توان دی 3 نیوټن ضرب دی 6 په خپله نانو څه معنا 10 په توان دی منفي 3 10 په توان دی منفي 9 او ام متر 15 او 0 ورته بغل ته لیکو 10 په توان دی مثبت 3 او 10 په توان دی منفي 9 د څو کې 10 په توان دی منفي 6 نیوټن متر ګوره نیوټن متر دلته باید د دواړو وحداتو ترمنځ څه استفاده کوم ډاټ علامه استفاده کوم او بل ما ویلې چې دغه واحد باید زه داسې کوشش وکړم چې څومره په اندازه کې اوسي یو سویټیبل د 0.1 نه تر 0 پورې اوسي کولی شو چې همدلته همداسې پرېږدو چې ولیکم 300 د دې لپاره چې ولیکم مایکرو نیوټن متر یا داسې ولیکم چې دا څنګه کومه
همدې شکل باندې لیکو. په دې باندې راتلونکي کې په تفصیلي ډول باندې مثالونه حل او همدارنګه د واحداتو په بدلون کې په تفصیلي ډول باندې مثالونه حل او حد اقل 15 مثاله پکې حلوو. دا و د نن ورځې درس. خدای تعالی دې وکړي چې یو څه مو ترې زده کړي اوسي.